غنی وای 15 کاله نور هم ولسمشر یم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غنی د جرمني له اونیزې دېرش پیګل سره په یوه تازه مرکه کې هیله ښودلې چې 15 کاله نور به هم ولسمشر وي. نوموړي ویلي دي چې باید د ټاکنو د پایلو رسمي اعلان ته منتظر اوسي، خو انتخاباتي ډله یې ډېره هیلهمنده ده. هغه وویل دا په افغانانو پورې اړه لري. داسې ښې نښانې نشته چې زه به 15 کاله نور هم ولسمشر یم چې د افغانستان لپاره ډېر کار وکړم، خو د نورو په څېر باید موږ هم د ټاکنو پایلو ته انتظار وباسو. تر دې دمه په انتخاباتو کې د ښاغلي غني د لومړي مرستیال امرالله صالح په ګډون ځینو انتخاباتي ډلو د ټاکنو د ګټلو ادعا کړې ده، خو د ټاکنو کمیسیون ویلي دي چې کاندیدان باید دا کار ونه کړي او رسمي پایلو ته منتظر شي. ښاغلي غني وویل که یې ټاکنې ونه ګټلې بېرته به خپلې پخوانۍ دندې ته ګرځي چې په پوهنتون کې استادي وه. هغه په مرکه کې له طالبانو سره د سولې په اړه هم وغږېده او ویې ویل چې افغانستان ته د طالبانو راتګ له یو قوي ضمانت پرته ناشونی دی. هغه وویل له طالبانو سره په هر ډول جوړجاړي کې باید د افغانستان اساسي قانون، د بشري حقونو او د ښځو د حقونو مسلې او دیموکراسۍ په پام کې ونیول شي. له دوی پرته مذاکرات معنا نه لري. موږ په حکومت او ټولنه کې له قوي وسپنیز ضمانت پرته طالبان نشو منلی. غني وایي ما په خپل ژوند کې له ثبوت پرته پر هیڅ چا باور نه دی کړی. ښاغلي غني وویل چې طالبانو ته به نه تسلیمیږي او په خبره یې که طالبان دا فکر کوي چې کابل ته به راځي او دا شوي پرمختګونه به ختموي، هغوی تېروتي دي. هغه وایي طالبانو د تاوتریخوالي په زیاتولو سره کوښښ وکړ چې وښایي د سولې تړون هغو ته د بري په معنا دی او ګواکې افغان ځواکونو ماتې خوړلې ده، خو کابل ویتنام نه دی چې خلک له هېواد څخه د تېښتې لپاره په الوتکه کې ځانونه ځوړند کړي. ښاغلي غني وویل چې دا ځل به د 2014 میلادي کال په څېر ګډوډي نه وي او دا ځل موږ د واک د ویش په سر ناندرویو ته وخت نه لرو. هغه وویل چې افغانستان داسې یو حکومت ته ضرورت لري چې د سولې، افغانانو د ژوند ښه والي او نورو مهمو مسایلو ته جدي پام وکړي. هغه وویل د تېرو 15 کلونو په څېر دوه سره حکومت دغو ستونزو ته ځواب نشي ویلی. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.